دا یو ورور سوال کړی دی چې موږ 15 وروڼه یو او زما ترور چې دی نو هغې زما مشر ورور له پی ورکړي دي. موږ 15 وروڼه یو او زما ترور زما مشر ورور له پی ورکړي دي او زما مور د هغې په بچو کې چا له پی نه دي ورکړي. زه په دې ټولو وروڼو کې کشر یم، نو آیا ماله جایز دي چې د دغه ښځې د لور سره نکاح وکړم؟ الجواب، ګوره دا خبره یاده کړې ډېرې مسلې به ورته حل شي. یو ماشوم دی د یو زنانه پی یې وسکل 15 پیرې، دا پکې شرط دی 15 پیرې یا د 15 نه زیات او عمر یې 2 کالو کې دننه دی، نو په ده باندې د کوم هلک چې را پی څکلي دي یا د کمې جنۍ چې پی څکلي دي کمې ماشومې، د دې سره او د دې ماشوم سره دوی رشته جوړېږي. نو په دې کور کې چې کمې جنکۍ دي د ټولې په دې هلک باندې څه شوې؟ حرامې شوې. ولې کمې زنانه چې دله پی ورکړي دي هغه د مور شوه، نو چې د هغې کمې لوڼه دي هغه د خویندې شوې او د هغې زامن د ده وروڼه شو او د هغې خاوند د ده رضایي پلار شو. دا رشته صرف د ده سره ثابتېږي، د هغوی صرف دا رشته د ده سره ثابتېږي او د ده د هغه ټولو سره ثابتېږي، خو د ده په دې کور کې چې د نور کوم وروڼه او خویندې دي یا د ده مور پلار دي د هغوی سره داسې قسمه تعلق نه ثابتېږي. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته د ترور د لور سره نکاح کولی شي. ولې؟ ځکه چې دی وایي چې زما مشر ورور دی ټولو کې کشر دی، وایي زما مشر ورور زما د ترور پی څکلي دي، نو که چېرته 15 پیرې څکلي او 2 کالو کې دننه نو په دې مشر ورور باندې د دغه ښځې د دغه ترور لوڼه ټولې حرامې دي او د هغې زامن د ده وروڼه دي. خو د ده دپاره خو هېڅ مسله نشته، د ده دپاره هېڅ مسله نشته. هم که اوس داسې وشي په داسې ووایو دا کومه جنۍ چې دی غواړي چې دا جنۍ دې له پی ورکړی وي د دې هلک مور، بیا ورسره نکاح ده کېده؟ تاسو دی ټول ګډوډ بیا نه کېده. ولې نه کېده؟ ځکه چې بیا د ده خور شوه، هلته د ده د مور پی وسکل، نو چې د ده د مور پی وسکل نو د ده د مور لور شوه، نو چې د ده د مور لور شوه نو د ده څه شوه؟ د ده خور شوه. که نه که چېرته دغه ترور لور راولېږي، که چېرته دغه ترور لور چې دی غواړي داسې د فایدې دپاره د ذکر کړو او نور ما ته ستاسو د ذهنونو پته ده ماشاءالله، که چېرته د دغه ترور دا لور ماشومه چې کومه ده دې له د دې هلک دی چې غواړي د دې خور وله پی ورکړی وی، نو بیا ورسره نکاح کېږي؟ ولې نه کېږي؟ بیا فرضه شوه. په دې باندې نور هم ډېر مثالونه کېدي چې خو په دې به اکتفا وکړو. نو حاصل د جواب دا شو، دې ورور ته وایو چې ته د ترور لور غوښتی شي، په دې کې څه حرج نشته. مسله د چا دپاره ده؟ د هغه مشر دپاره ده چا چې پی څکلي دي. والله اعلم.